بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن دوشنبه د 1440 کال د محرم میاشتې 14مه چې د 1403 کال د زمري له لومړۍ او د 2024 کال د جولای له 22 نیټې سره سمون خوري. د دې مهال کورنیو بهرنیو خبرونو ته ښه راغلاست. په سر کې هم د خبرونو سرټکي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال وایي افغانستان په هره برخه کې مسلکي او مجربو ځوانانو ته اړتیا لري. د عامه روغتیا وزیر په سویس کې د روغتیا نړیوال سازمان له مشر سره کتلي. د کندهار او چمن دروازه د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شوه. مالیه وزارت په یو شمېر وارداتي توکو ګمرکي تعرفه لوړه کړه. اسرائیلو د یمن په الحدیده بندر په تاسیساتو بریدونه کړي. 50 پخوانیو چارواکو بایډن ته په استولي لیک کې له نوموړي غوښتي چې له ټاکنو څخه لاس په سر شي. دا هم بشپړ خبرونه. د ریاست الوزرا اداري مرستیال وایي افغانستان په هره برخه کې مسلکي او مجربو ځوانانو ته اړتیا لري. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د 1403 کال د کانکور ازموینې د پایلو اعلان مراسمو کې ویلي ازموینه د پټو استعدادونو او وړتیاو د ښکاره کولو یوه مهمه وسیله ده. مولوي عبدالسلام حنفي ویلي افغانستان د پرمختګ او آبادۍ لپاره په هره برخه کې مسلکي ځوانانو ته اړتیا لري. نوموړي هغه ځوانانو ته مبارکي ویلي چې سږکال د کانکور ازموینه کې ښې پایلې ترلاسه کړي او نن د خپلو ګاللیو زحمتونو پایلې ویني. اداري مرستیال هغه ځوانانو ته چې ښې پایلې نه دي ترلاسه کړي په خپل پیغام کې وویل چې دوی دې هم زحمت وباسي او د راتلونکي کانکور لپاره دې پوره چمتووالی ونیسي. د کندهار او چمن دروازه د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شوه. د کندهار سپین بولدک او چمن پر دروازې د پاسپورت پر خلاف راټول شوي پرلط کوونکي وایي چې دغه دروازه د افغانستان تذکره او پاکستاني شناختي کارت په درلودونکو کسانو لپاره د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شوه. رسنیو ته رسېدلي ویډیوګانو کې ښکاري چې د کندهار له لوري ګڼ خلک پر دروازه تیریږي او چمن ته ځي. بلخوا افغان ځایي مسؤلین هم مني چې د دروازه پرانیستل شوې، خو وایي چې دروازه پرانیستلو وروسته دوه اړخیزه نه ده او تر ځانګړې ناستې وروسته به د موضوع په ډاګه شي. تاسو زموږ غږ له امت راډیو څخه اورئ. مالیه وزارت په یو شمېر وارداتي توکو ګمرکي تعرفه لوړه کړه. د مالیې وزارت د ګمرکونو او عوایدو معینت ویلي دا پریکړه د کورنیو تولیداتو د ملاتړ په موخه او د سوداګرۍ او دولتي عوایدو د ودې اصل ته په کتو کړې ده. پر هغه توکو چې مالیه وزارت تازه تعرفه لوړه کړې آش، مکروني، د کچالو چپس، تعمیراتي رنګ، نیمه پروسس شوي بوتلونه، کاغذي دستمال کارتن، پایزار، د اوبو کولر، خاورین لوښي، د درملو خام مواد او د التونسا پوډر شامل دي چې له 15 څخه تر 20 سلنې پورې پرې ګمرکي تعرفه لوړه شوې ده. د مالیې وزارت د ګمرکونو او عوایدو معینت د تعرفې کمیټې دویمه ناسته کې همداراز په سوداګریزو چارو کې د اسانتیا په موخه د یو شمېر توکو لپاره د تعرفې ملي کوډونو پر جوړېدو هم هوکړه شوې ده. د عامه روغتیا وزیر په سویس کې د روغتیا نړیوال سازمان له مشر سره کتلي. د افغانستان اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت خبر ورکړی چې وزیر مولوي نور جلال جلالی سویس ته د خپل سفر په ترڅ کې د روغتیا د نړیوال سازمان له مشر ډاکټر تدروس سره کتنه کې په یو شمېر موضوعاتو خبرې کړي. یاد وزارت زیاتوي چې په دغه سفر کې ښاغلي وزیر د روغتیا د نړیوال سازمان پر مشر سربیره له یو شمېر همکارو بنسټونو سره هم د ساري ناروغیو د کنټرول، د پولیو د له منځه وړلو، د روغتیایي خدمتونو د پراختیا او معیاري کېدو په تړاو خبرې کړي. په ورته مهال د عامه روغتیا وزارت مسؤلین څرګندوي چې د نړیوالو بنسټونو چارواکو له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د دوامدارو همکاریو ډاډ ورکړی دی. د یادولو وړ ده چې په تیرو 20 کلونو کې د هیواد څخه باندې 50 سلنه خاوره د روغتیایي خدمتونو له وړاندې کولو څخه بې برخې وه. خو اوس اسلامي امارت هڅه کوي چې په ټول افغانستان کې خلکو ته معیاري روغتیایي خدمات چمتو او وړاندې کړي. د رسنیزو سرغړونو د ارزونې کمیسیون نوبتي غونډه وکړه. د اطلاعات او کلتور وزارت د خپرونو چارو مدیریت د سرپرست مولوي ضیاء الحق اکمل په مشرۍ د رسنیزو سرغړونو د ارزونې کمیسیون نوبتي غونډه کې د رسنیو پر روان فعالیت، رسنیزو سرغړونو له رسنیو سره د مرستو پر انسجام او د خبریالانو او رسنیو لپاره د ملاتړ صندوق پر رامنځته کولو خبرې شوې دي.
په دې غونډه کې د خپرونو چارو امنیت سرپرست او د باختر اژانس عمومي رئیس مولوي ضیاءالحق اقمل ویلي چې د رسنیو ستونزو ته تر یوې کچې رسېدنه شوې او ټینګار یې کړی چې رسنۍ باید د هیواد ملي ګټې او اسلامي ارزښتونو ته په کتو خپل فعالیت ته دوام ورکړي. او په کورنیو خبرونو کې وروستی دا چې یو کورني او بهرني شرکت کندهار کې په لاوري بند پانګونه کوي. د افغان جرمن باختر شرکت او د روسیې د اوبو او انرژي انسټیټیوټ مسؤلینو د اوبو او انرژي وزیر ملا عبداللطیف منصور سره په کتنه کې د کندهار ارغستان ولسوالۍ په لاوري بند پانګونې ته لیوالتیا ښودلې او د دې پروژې د سروې تخنیکي مطالعاتو او ډیزاین د پیل په موخه یې چمتووالی څرګند کړی. په ورته مهال ښاغلي منصور د یاد بند د عملي چارو په پیل ټینګار کړی او ویلي دي چې ډېر ژر به د دواړو لوري ترمنځ د همکارۍ هوکړه لاسلیک شي. او دا هم لا هیواده بهر څو بهرني خبرونه. اسرائیلو د یمن په الحدیده بندر په تاسیساتو بریدونه کړي. رویټرز خبري اژانس خبر ورکړی چې د اسرائیلي اشغالګرو جنگي الوتکو تېره شپه د یمن په الحدیده بندر برید کړی چې په پایله کې 3 تنو خپل ژوند بایللی او 88 تنه نور ټپیان شوي دي. رویټرز خبري اژانس په خپل راپور کې ویلي بندر کې اورلګېدو له امله ډېری کسان سوځېدلي دي. دغه بریدونه یوه ورځ وروسته له هغې ترسره کیږي چې د حوثي ځواکونو بې پیلوټه الوتکې د اسرائیلو پلازمینه تل ابیب کې برید وکړ. ویل کیږي چې د صهیونیستي رژیم له برید وروسته د بندر کې اورلګېدنه هم رامنځته شوې چې اوروژونکي ټیمونه یې د مهارولو هڅه کوي. او د بهرنیو خبرونو وروستی دا چې 50 پخوانیو چارواکو بایډن ته په استولي لیک کې له نوموړي غوښتي چې له ټاکنو څخه لاس په سر شي. د امریکا متحدو ایالاتونو 50 پخوانیو چارواکو ډیپلوماټانو او سیاسي کارپوهانو بایډن ته په استولي لیک کې له نوموړي غوښتي چې له ټاکنو څخه لاس په سر شي. دغه کسانو د ټرمپ پر وړاندې د بایډن بریا ناممکنه بللې ده. د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایډن په کورونا ناروغۍ اخته شوی دی. د امت راډیو ډېر محترم اوریدونکو دا د دې مهال کورني او بهرني خبرونه. تر بیا ښې چارې الله مو مل.